السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. زمونږ خپرونې ته بیا ښه راغلاست. مننه، جزاک او الله. استاد اختر را نږدې دی، نو انشاءالله د اختر مسایل به راوڅېړو انشاءالله چې ورونه او خویندې پوه شي. اختر څنګه ولمانځو؟ عرفات څومره اهمیت لري اسلام کې؟ څه کارونه باید په اختر ورځ کې د هیوادوالو کې؟ نو د همدې لپاره موږ ته میلمه کړي انشاءالله تر څو د خویندې او ورونه په ده باندې پوه شي. سمه ده. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. راځو دې ته د عرفات په ورځ. عرفات ورځ اسلام کې څومره اهمیت لري؟ پس منظر څه دی؟ د عرفات ورځ ډیره مهمه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله په دې ورځ باندې دین مکمل کړی. دا ډیره ناشنا خبره ده، کیدای شي دین ډیر کم خلک خبري. زمونږ استاسو دین اسلام دا په دغه ورځ باندې مکمل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله حج کاو، حجة الوداع په موقع باندې د عرفات په موقع باندې ولاړو، نو دغه آیاتونه ور باندې نازل شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. الله جل جلاله فرمایي چې نن ورځ ما ستاسو دا دین مکمل ک او ما تاسو خپل په تاسو باندې خپل پیرزوینه بشپړه کړه. ورضیت لکم الاسلام دینا، او تاسو لپاره ما دین د اسلام غوره وګڼه، خوښ مې وګڼه. نو دا ډیر یو ستر آیات ده، ډیر د خوشحالۍ نه ډک آیات ده چې الله جل جلاله په دې ورځ باندې زموږ استاسو دا دین مکمل کړی. یو یهودي یو صحابي ته راغی، وایي که چېرته زمونږ په دین کې داسې لوی آیات په داسې ورځ باندې نازل شوی وای، نو دغه ورځ باندې به موږ اختر کړی وو. یعنې دا ورځ به موږ ټول عمر لپاره لمانځلې وه. دومره لوی نعمت چې الله په تاسو باندې هغه بشپړ که، مکمل یې که. بیا یو صحابي فرمایي چې موږ ته هغه ورځ هم معلومه ده، هغه وخت هم معلوم ده، هغه موقع هم معلومه ده چې په کوم وخت باندې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د آیات را نازل شو. وایي د عرفات په میدان باندې ولاړو، د جمعې ورځ وه او دغه آیاتونه ور باندې نازل شو. نو دا ډېر لوی آیاتونه دي، الله جل جلاله نازل کړي دي او مسلمانانو ته زیری ورکړی چې ستاسو دین الحمدلله نن بشپړ شو. نو دا د عرفات په موقع باندې نازل شوی ده. عرفات دا یو خاص اهمیت لري، ډیر اهمیت لري په اسلام کې، ځکه په دې ورځ باندې د اسلام هغه یو اساسي رکن هغه ادا کیږي چې هغه ته حج وایي. صحیح شوه. په دې ورځ باندې حجاج هلته حج ادا کوي او د حج د تللو لپاره په یو خاص ځانګړي مراسم ترسره کوي. په دې ورځ باندې الله جل جلاله ته ډېرې زارۍ کوي. نو په دغه ورځ باندې الله جل جلاله بندگانو ته ډېر زیات مغفرت کوي. صحیح شوه. پس منظر هم بعض علماو دا ذکر کړی چې په دې ورځ باندې یا په دغه عرفات په موقع باندې الله جل جلاله دغه حوا او آدم علیهم السلام دوی سره یو ځای کړي وو. دوی د دوی په منځ کې سره تعارف بیا شوی و. صحیح ده. نو د دې په خاطر باندې دا یو خاص ځانګړتیا لري په اسلام کې د عرفات موقع، او مسلمانان دا پیژني. دا یوه ورځ وړاندې له لوی اختر نه دې ته د عرفات ورځ وایي. مننه. دا په دې ورځ کې حاجیان او عام مسلمانان څه کوي؟ د حجاجو لپاره په ځانګړي ډول دا ورځ ډیره زیاته مهمه ده، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الحج العرفه، حج وی عبارت ده له عرفات نه. یعنی عرفات دا اساسي رکن ده په حج کې. که څوک په عرفات په موقع باندې ونه درېږي، نو د هغه حج بالکل نه کیږي. نو د حجاجو لپاره دا ډیره مهمه ورځ ده. په دې ورځ باندې دوی ټول د عرفات په میدان باندې راغونډ وي او الله جل جلاله ته عذر زاري کوي او ژاړي ورته، اوښکې تویوي. په دې ورځ باندې الله جل جلاله دغه حجاجو ته بخښنه کوي. یعنی د حجاجو که څوک وغواړي په رښتیا سره چې د حج دې قبول شي او الله دې ده ته مغفرت وکړي، هغه یې ده لپاره دغه ورځ ده. دغه ورځ ده. دا په ورځو کې الله جل جلاله ته بهترینه ورځ ده. صحیح شوه. په دې عرفات په ورځ باندې دعا ډیره مهمه ده، ډیره قبلیږي. د دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، وایي بهترینه دعا هغه دعا د عرفات د ورځې ده. نو حجاج په دې ورځ باندې ډیره زیاته دعا کوي او دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله د حجاجو ته د دغه دعا د برکته او د دغه عذر زاري د برکته بخښنه او مغفرت کوي. نو په دې ورځ باندې هغوی دغه ستر رکن د اسلام چې هغه د عرفات په موقع باندې درېدل دي هغه ادا کوي. هلته دعاګانې کوي، نوافل کوي او الله ته عذر زاري کوي تر څو د دوی د حج صحیح شي او دغه ستر فرضیت د دوی ساقط شي. مسلمانان په دنیا کې هغه روژه نیسي کنه. الله جل جلاله رحم ته وګوره چې ته فقط د یوه ورځ روژه ونیسې، تا ته د 2 کلونو ګناهونه معاف کوي، یو کال تیر یو کال دی آینده.
نو د مسلمانانو لپاره هم یو ښه فرصت ده او د حجاجو لپاره هم په ځانګړي ډول باندې یو ډیر نادر فرصت ده. نو د دې په خاطر باندې مسلمانان هم د حجاجو سره ځان شریکوي په دې لوی عبادت کې او روژه نیسي. د دې وجې نه علما ویلي دي که څوک نشي کولی، څوک عاجز ویلي دي نه چې هلته لاړ شي، نو دی دلته د الله عبادت وکړي. صحیح ده. که څوک په عرفات موقع باندې نشي درېدلی نو الله خو یې پېژندلی که نه، دلته د الله عبادت وکړي. صحیح شوه. که څوک حجاجو سره په دې لوی عبادتونو کې ځان نشي شریکولی نو کولی شي چې دغلته هم عبادتونه ترسره کړي. نو په دې سره مسلمانان د عرفات په قدر باندې پوهیږي او د خپل وس مطابق په هغه نیکو اعمالو کې برخه اخلي. مننه. راځو دې ته چې لوی اختر مسلمانانو ته څومره مهم دی او څه کول پکار دي د لوی اختر په ورځ؟ لوی اختر ورځ ډیره مهمه ده. د دې وجې نه په حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې افضل ایام الدنیا، صحیح شو، د دنیا غوره ورځ، بهتره او افضله ورځ چې ده هغه یوم النحر د لوی اختر ورځ ده. یعنې که څوک پوښتنه وکړي چې په کال کې 360 شاوخوا ورځې دي که نه، په دې ټولو ورځو کې کومه ډیره غوره او افضله ورځ ده، نو جواب دا ده چې هغه د لوی اختر اولنۍ ورځ ده. په اسلام کې د ټولو ورځو کې غوره او افضله ورځ کومه ده؟ هغه د لوی اختر ورځ ده. دا د دغه حدیث په رڼا کې د دې وجې نه چې مسلمانان په دې ورځ باندې ډیر لوی کارونه کوي. صحیح شوه. او همدارنګه حجاج هم ډیر لوی کارونه کوي. د حج هغه مهم اعمال هغه د لوی اختر په اوله ورځ باندې کیږي. په دې ورځ باندې حجاج ډیر زیات ستړي وي. صحیح شوه. نو په دې ورځ باندې مسلمانان قرباني هم کوي، نور هم نیک اعمال کوي، او هلته حجاج ډیر زیات مصروف وي د الله په عبادت کې. نو د دې وجې نه د ټول کال غوره ورځ هم دا شوه. مسلمانان ولې اختر کوي؟ مسلمانان د دې په خاطر اختر کوي چې دوی د الله جل جلاله شکر ادا کړي. ځکه الله جل جلاله موږ تاسو مخکې هم وویلې چې په زرهاو په لکاو مسلمانانو ته په دې ورځ باندې هغه مغفرت کوي. باور په الله کوي کله چې مؤمنان هغه د عرفات په موقع باندې ولاړ وي او الله ته عذر زاری کوي، الله جل جلاله فخر کوي په دې مسلمانانو باندې. په حدیث کې راځي وان الله لیباهی بهم الملائکه، الله جل جلاله فخر کوي، الله جل جلاله یاد کوي دغه مسلمانانو. بیا الله جل جلاله فرښتو ته وایي چې دوی څه غواړي، ما اراده هؤلاء، دوی څه لپاره راغلي دي او دلته خړ پړ ولاړ دي په سخت حالت کې او ما ته ژاړي. نو فرښتې ورته وایي چې دا ستا د مغفرت لپاره راغلي، ستا نه بښنه غواړي. نو الله جل جلاله بیا وایي چې تاسو ګواه اوسئ چې دوی ټولو ته ما مغفرت وکړي. نو چون کې الله جل جلاله بې حده زیاتو مسلمانانو ته په دې ورځ باندې مغفرت کوي د عرفات په ورځ باندې، نو په دې وجه باندې موږ تاسو خوشحالي کوو چې الحمدلله الله جل جلاله په لکاو مسلمانانو، په لکاو زموږ ورونو ته مغفرت ورک او بښنه یې ورته وکړه، د جنت مستحق یې وګرځول. نو د دې په خاطر باندې مسلمانان هغه خوشحالیانې کوي. د دې په خاطر باندې موږ اختر لمانځو. ګوره وړوکی اختر د دې په خاطر لمانځو چې موږ تاسو په خپله یو ډېر لوی رکن د اسلام ادا کړ چې هغه ته روژه وایي، رمضان. هغه په خیر سره تیر شو، نو موږ خوشحالي کوو چې الحمدلله دا روژه موږ باندې په خیر تیره شوه. نو دلته هم هغه د اسلام یو عظیم رکن ادا شو، په لکاو مسلمانانو، په میلیوناو مسلمانانو ته بښنه او مغفرت وشو. نو د دې په خاطر باندې موږ بیا هم خوشحالي کوو. او په دې ورځ باندې شیطان ډیر سخت خفوي، چغې وهي، تباه او برباد شومه، هلاک شومه. ولې؟ ځکه چې ټول عمر ما کوشش کړی و په دې بندګانو باندې چې دوی ځان سره راکش کړم دوزخ ته، خو الله دوی ته مغفرت وکړي، دوی توبه وویسته، الله ته یې وژړل په اخلاص سره، خو بیا هم الله جل جلاله دوی ته مغفرت وکړي. نو زما هغه ټول خواري او هر څه عبث لاړل. نو د دې په خاطر باندې هغه چغې وهي او بغارې چې تباه او برباد شوم او هلاک شوم. صحیح شوه. نو د دې په خاطر باندې د اختر ورځ دا د ټولو ورځو څخه افضل ورځ ده، مهمترین ورځ ده. او په دې ورځ باندې موږ ځکه خوشحالي کوو چې الله جل جلاله زموږ او ستاسو ورونو ته نجات ورکړي، ویې بخښل، د هغوی حج قبول کړي، نو موږ تاسو خوشحالي کوو. راځو دې ته چې د اختر 3 ورځې چې کوم دي یا د عرفات په ورځې مهم کارونه څه دي چې یو مسلمان یې باید وکړي؟ له هر څه نه وړاندې کله چې د عرفات ورځ راورسیږي، نو د عرفات د سحر مانځه نه وروسته موږ تاسو تکبیرات شروع کوو. یو خو عام تکبیرات دي چې دغه 10 ورځو د ذوالحجې کې کیږي، یعنې د اختر نه 10 ورځې وړاندې باید موږ تکبیرات ډېر زیات ووایو، هر وخت کې ووایو. صحابه کرامو به بازار ته راوتل، په هر ځای کې به تکبیرات ویلې
الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. مختلف قسمه الفاظ راغلي دي. نو دغه رقم باید موږ تاسو په دې ورځ باندې په لوړ اواز باندې په هر ځای کې تکبیرات ووایو. لیکن کله چې اختر را رسیږي، له اختر نه وړاندې د عرفات په ورځ باندې سحر مانځه نه وروسته دغه تکبیرات شروع کیږي. که یو وارې چا وویلې کفایت کوي، که درې وارې وویلې دا بهتره او غوره خبره ده. که ډېر ووایي که ډېر وایي هم مشکل نشته، خو یو وارې دي وایي لا تر درې وارو پورې دا ښه خبره ده. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا د دې هر فرض مانځه نه وروسته وایي. نو دا دوام کوي تر د اختر دویمې پورې او یا تر درېیمې پورې. بعضې علما وایي چې تر دویمې پورې، بعضې وایي چې تر درېیمې پورې باید دا دوام وکړي. صحیح شوه؟ دا تکبیرات دي. دوهم دا ده چې کله د اختر ورځ راورسېده، نو د اختر په ورځ باندې موږ تاسو روژه نشو نیولی. صحیح شوه؟ روژه نیول دا حرام دي د اختر په ورځ باندې، ځکه د اختر دا په احادیثو کې راغلي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د اختر ورځې ایام اکل و شرب و ذکر لله عز وجل. وایي دا ورځې دا د خوراک او د څښاک دي، او دا ورځې د الله د شکر د ادا کولو په خاطر دي. صحیح شوه؟ چې موږ تاسو د الله شکر وباسو. نو د اختر په ورځ باندې یا له اختر نه وروسته 2-3 ورځې دا روژه نیول دا حرام دي، دا ناروا دي. مسلمان ته جایز نه دي چې ځکه دا د موقع د خوشحالۍ ده، نو ته څنګه بیا په روژه کې خوشحالي لمانځي؟ صحیح شوه؟ نو دا مهمه خبره ده چې موږ تاسو باید په دې ورځ باندې روژه ونه نیسو. کله چې د اختر منځ وي، د سحر منځ شو د اختر په ورځ باندې، نو ښه خبرداره چې بیرته کور ته راوګرځېږو او صفایي خیال وساتو، ځان پاکو. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه به چې کله کور ته راواپس شو، نو پاک صفا به ولامبل، طهارت به حاصل کړ، هغه نه وروسته هغه ښه نه کالي او جامه به چې ورته مهیا و هغه به واغوسته، عطر به په ځان ووهل. نو موږ مسلمانانو ته دا وایي چې تاسو ځانونه ښه پاک کړئ، ښه دقت پکې وکړئ. بعضې خلک کله موږ ورته ووایو تاسو ځانونه پاک کړئ، هغه ګیره وخوري. نو دا خو موږ تاسو ته نه وایو که نه، دا خو تا ته دین اجازه نه درکوي. نوره صفایي اختیار کړئ او په ښه طریقه باندې کوشش وکړئ چې عطر ځان ته پیدا کړئ. که ته غریب هم وي، خیر د ارزانه عطر ځان ته پیدا کړه، خو دا یو څه ناڅه خوشبويي په ځان باندې ولګوه او ځان ښه برابر کړه. ښه نوي کالي دي که ډېره ښه ده، که نوي کالي نه هغه کالي چې ښه دې مینځلي وي او ښه دې وتو کړي، هغه کالي واغونده. خو په دې ورځ باندې غریبي مه څرګندوه، ځکه دا د خوشحالۍ موقع ده او دا سنت طریقه ده چې ته په دې ورځ باندې د خپل هیئت او خپل منظر ډېر ښه برابر کړي. صحیح شو؟ انشاءالله بیا له هغه نه وروسته موږ حرکت کوو د اختر مانځه ته. اختر مونځ دا ښه خبر دا ده چې لوی اختر لمونځ دا وخته وشي، ځکه د دې په خاطر باندې حکمت په دې کې دا ده چې وروسته بیا د قرباني کولو لپاره خلکو ته کافي وخت موجود وي، داسې نه چې پې ناوخته شي. نو امامانو ته علماو ته پکار دي چې هغوی وخته اعلان وکړي، 7 بجې شوې، 6:30 شوې، 9:30 شوې، وخته باید خلک فارغ شي تر څو دوی د قرباني لپاره ښه وخت دوی ته پیدا شي چې بیا وروسته یې ورځ ضایع نه شي. نو دا ښه خبره دا ده چې د اختر لمونځ هغه وخت ته وشي. او که چېرته څوک روژه ونیسي د اختر په ورځ باندې، د لوی اختر په ورځ، تر دې چې بیا د قرباني په غوښه باندې هغه روژه ماته کړي، نو دا ډېره غوره طریقه ده، سنت طریقه ده. په حدیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به د لوی اختر په ورځ باندې روژه نیوله، تر دې چې بیا اختر مونځ نه وروسته به قرباني وکړه، نو د هغې په غوښه باندې بهتره ده چې جګر باندې بیا روژه ماته سي. صحیح شوه؟ لیکن وړوکي اختر کې بیا دا مسله نشته. وړوکي اختر کې دا ده چې مخکې له دې نه چې اختر مانځه ته لاړ شي، ښه خبر دا ده چې ته روژه ماته کړي او یو څه وخوري. دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. له هغې نه وروسته راځو دې ته چې د اختر لمونځ ګوره صرف فقط په اعلان باندې خلک باید خبر شي، دې لپاره اذان نه کیږي، ځکه اسیم خلک خبر وي. اذان کې حکمت دا ده چې خلک را خبر شي چې راشي د مانځه وخت. اوس اختر خو ټول خلک خبر وي که نه چې اختر ده، خوشحاله وي او بس منډې قصې. نو دلته ځکه د اذان ضرورت هم نشته، نو د اختر لپاره باید اذان ونه شي. ښه خبر دا ده که چېرته ممکن و او فتنه نه رامنځته کېده، مشکلات نه رامنځته کېدل، نو ښه دا ده چې د اختر لمانځه لپاره ښځې او زنانه هم حاضر شي. دا ښه خبره ده، نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی و. نو که چېرته فتنه رامنځته کېده یا مشکلات رامنځته کېده یا د ښځو لپاره مستقل ځای نه و، نو بیا دې نه ځي. همدارنګه غوره طریقه دا ده چې د اختر لمونځ دا په عیدګاه کې وشي، په عیدګاه کې وشي، په مسجد کې دې نه کوي مګر چې ضرورت وي. عیدګاه نه وي، میدانۍ نه وي، یا خطر وي، صحیح شوه، امن نه وي، نو بیا کولی شي مسلمانان په جومات کې مونځ وکړي. خو غوره طریقه دا ده چې مسلمانان چېرته مونځ وکړي؟ په عیدګاه کې، په عیدګاه کې مونځ وکړي یا میدانۍ وي غټ، ځکه دې سره مسلمانان هغه خپل شوکت، هغه خپل عزت راښکاره کولی شي.
دنیا ته خپل عزت ورښودلی چې وګورئ مسلمانان سره ورونه دي، مسلمانان ټول راوتلي دي او د دوی ترمنځ فرق نشته، ټول په یو میداني کې ولاړ دي د الله جل جلاله د شکر ویستلو لپاره، او همدارنګه ټول کولی شي چې په اسانۍ سره یو بل سره هلته ملاقات وکړي او اختر مبارکیانې وکړي. نو دا غوره طریقه ده چې د اختر لمونځ چیرته وشي؟ په عیدګاه کې وشي. کله چې مونږ ځو عیدګاه ته د مانځه لپاره هلته باید مونږ نفل ونه کړو. بعضې خلک دې نفل کوي که نه، له دې نه منع راغلی ده، هلته نفل کول دا صحیح نه دي. هلته به تاسو ځئ، انتظار به کوئ تر څو هلته تقریر ختم شي. په افغانستان کې تقریر کېږي، له هغه نه وروسته مونځ کېږي، مونځ نه وروسته خطبه وي. نو نفل به نه کوئ، لمونځ نه مخکې به هم نفل نه کوئ، لمونځ نه وروسته به هم نفل نه کوئ. سنت طریقه دا ده کله چې سړی مونځ وکړي عیدګاه کې، له هغه نه وروسته راوګرځېږي، په کور کې سنت کولی شي. 2 رکعته سنت کول دا سنت طریقه ده. صحیح شوه. چې کله امام ودرېږي، ښه دا ده چې د اختر مونځ د جمعې په څېر باندې لږ اوږد وکړي. صحیح شوه. سبح اسم ربک الاعلی په اول رکعت کې، په 2م رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه یا نور صورتونه دا ووایي، ښه ده چې لږ یې اوږد کړي. له هغه نه وروسته خطبه ده. خطبه دا د جمعې د مانځه غوندې خطبه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، کله چې یو صحابي وایي ما واورېدل نبي علیه السلام نه چې ویې فرمایل، وایي موږ اوس خطبه کوو، که د چا خوښه وه کیدني او که د چا خوښه نه وي نو لاړ دې شي. یعنې دا سنت ده د دې خطبې اورېدل د اختر د مانځه. صحیح شوه. کېناستل ورته لازم نه دي. که چا تادي وه یا مشکل یا ته هېڅ خبره په دې کې نشته، کولی شئ چې تاسو د اختر مانځه نه وروسته سمدستي راوګرځېږئ او خطبه وانه بعضې خلک په دې اړه تشویش لري چې دا زښته ډېر خلک پوښتنې کوي د اختر د لمانځه نیت څنګه دی که نه. نیت دوستانو په دې اړه بیخي تشویش مه کوئ. په زړه کې په ذهن کې دا راوله چې زه د لوی اختر 2 رکعته مونځ کوم سره له تکبیرونو الله اکبر. په زړه کې راوله چې په زړه کې د دومره راغله چې زه د لوی اختر مونځ کوم، دا کفایت کوي. صحیح شوه. په هغه کې تکبیرات، په هغه کې هر څه په خپله راځي. قبلې ته ته خپله مخکې ولاړې، د الله د رضا لپاره راغلی، خبره ختمه شوه. نو دې اړه باندې ډېر تشویش مه کوئ چې حتما به ته هغه جمله په جمله باندې یادوي او هغه به ته بعضې بیخي چې نیت وتړي بیا نیم کې سلام والی چې ودرې څو تکبیرونه مې ویلې، تکبیرونه ډېر تشویشونه جوړېږي له دې نه. هلته ترېنه تکبیرونه فوت شي، ځکه امام چې کله الله اکبر ووایي نو سبحانک اللهم وایي، له هغه نه وروسته سمدستي نور تکبیرات دي. نو دی هلته لګیا نیت مې کړی د زړه له اخلاصه او 2 رکعته کوم او نه 4 کوم نه 2 مې کول سره له تکبیراتو، واجب کوم کله وایي فرض کوم، ګډه وډه شي خبره. صحیح شوه. نو ډېر اسانه ده. 2 رکعته د لوی اختر مونځ کوم، بس خلاص خبره ختمه شوه. په زړه کې دې راوستلې، په خوله کې ویل الله اکبر ووایه، ډېر اسانه ده. نو کله چې الله اکبر ویلي سبحانک اللهم نه وروسته امام بیا دلته د حنفي مذهب مطابق په افغانستان کې 3 وارې الله اکبر 3 تکبیرونه وایي. صحیح شوه. او په 2م رکعت کې کله چې الحمدلله صورت وایي، له هغه نه وروسته 3 وارې تکبیرونه وایي، بیا رکوع ته کده کېږي، 6 تکبیره کېږي. لیکن نور مذاهب په خارج کې هغوی هلته په اول رکعت کې 7 تکبیره وایي او په 2م رکعت کې بیا 15 تکبیره وایي. دا هم د هغوی مذهب مطابق صحیح ده. که ته افغانه په خارج کې او د هغوی سره مونځ کې هېڅ خبره نشته، دا هم صحیح ده، هغه هم صحیح ده. صحیح شوه. په دې اختر په دې ورځ باندې جنجالونه مه راجوړوئ. بس دغه مونځ هماغلته صحیح ده، په خارج کې هغوی سره مونځ وکړه، افغانستان کې دوی دا مونځ همدلته صحیح ده، دا رقم مونځ وکړئ. صحیح شوه انشاءالله. نو دغه تکبیرات چې کله وشي مونځ ختمیږي، له هغه نه وروسته د خطبې مسایل هم مونږ واضح کړل. مهمه مسله هغه دا د ډېر وروڼه پوښتنه کوي، وایي که چېرته له مونږ نه د اختر مونځ تیر شي نو موږ به څنګه کوو؟ ګورئ د جمعې مونځ که درنه تیر شو، د ماسپښین مونځ به کوئ، بیا ته د جمعې مونځ نشي کولی کور کې. لیکن د اختر کې دا خوبي شته ده، دا آپشن شته ده چې ته کولی شې د اختر مونځ په کور کې هم وکړې. د انس بن مالک رضی الله عنه د هغه نه روایت ده چې هغه نه د اختر مونځ تیر شوی، کور ته راغی، کور کې خپلو ماشومانو سره یې وکړ. نو لکه څنګه چې د اختر مونځ کېږي په همغه طریقه باندې کولی شي کور کې جمع وکړي، خپلو ماشومانو ته جمع ورکړي او په کور کې په منظم ډول باندې د اختر مونځ وکړي. په دې کې هېڅ کوم حرج او مشکل نشته. او بله خوبي دا هم پکې شته چې بیا په کور کې خطبه هم نشته، ځکه موږ وویلې مخکې چې سنت ده، نو خطبې ته هېڅ ضرورت نشته. 2 رکعته مونځ به وکړي په کور کې، ماشومان دې درپسې ودروه، شاته دې زنانه هم ودرېږي، په صحیح طریقه باندې انشاءالله د اختر مونځ وکړي. مننه. خیر اوسې استاد. راځو دې ته چې د دې د اختر لوی اختر په ورځ مهم کارونه څه دي او دغه ناوړه دودونه چې زموږ خلک لري په ټولنه کې که دغه واضح کړي. د اختر لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه مهم کار هغه دا ده چې قرباني وشي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان له ساعه، د چا چې پراخي وي په رزق کې،
صحیح شوه او قرباني کولی شي د قرباني وس و توانمندي ولري نو هغه د قرباني وکړي لیکن که قرباني ونه کړه فلا یقربن مصلانا هغه دې زمونږ عیدګاه ته نه راځي یعنې دومره تاکید ده دومره تاکید پکې شوی ده چې ته که قرباني دې وسه رسیږي او بیا قرباني ونه کړي نو زمونږ اختر هغه ته بیخي مه راځه عیدګاه ته مه راځه صحیح ده نو دا مهمه خبره ده که د چا وسه رسیږي نو بخیلي دې نه کوي په دې ورځ باندې دې قرباني وکړي قرباني باندې دومره مصرف نه راځي ټول کال کې یو ځل ده لیکن هغه څوک چې قرضدار وي یا مثلا بعضې ځوانان دي مونږ ته زنګ وهي واده یې رانږدې ده که نه او یا مسافر ده یا مریض ده یا کوم بل مشکل ده نو په هغوی باندې بیا قرباني نشته کوشش وکړئ چې هغه کارونو ته اولویت ورکړئ کوم چې ستاسو په ژوند کې بیا ډیر مهم دي یا داسې کېږئ چې مثلا یو تنخوا دې ده که نه نو هغه که ته دلته قرباني وکړي بیا به مجبور یې چې له چا نه قرض راواخلي نو بیا هم په تا باندې قرباني نشته نو چا چې الله جل جلاله چا ته پراخي ورکړي نو هغه د قرباني وکړي او د قرباني نور مهم تفصیلي مسائل زمونږ په صفحه کې شته دي هلته ټول مونږ جواب کړي دي نو له ټولو نه مهم کار هغه دا چې مونږ قرباني وکړو ناوړه دودونه په دې ورځ باندې متاسفانه هم زمونږ په ټولنه کې رایج دي یو دا ده چې په دې ورځ باندې د مړو فاتحې کوي په تیر کال کې څوک وفات شوی وي نو هغه دوی ورځي هغه کور ته او هلته فاتحه کوي هغه هم په غم کې ناست دي او اختر هم نه لمانځي نه دا ناوړه دود ده دا بدعت ده دا ناروا دي په هیڅ وجه باندې تا ته شریعت اجازه نه درکوي چې ته په دې ورځ باندې غم وکړي دا ورځ د خوشحالي ده دا ورځ د خوشحالي ده ته شریعت منع کړی چې ته روژه ونیسې په دې ورځ باندې نو همدارنګه له غمونو نه هم ته منئ ته ولې په دې ورځ باندې بیا غمونه را تازه کوې په دې کې عام او خاص خلک ټول مبتلا دي ورځي په دې ورځ باندې د خلکو کورونو ته اول ځان ورسوي څنګه چې د اختر مانځنه راوړي هله منډه که ځان ور ورسوه نه دا څه کوئ د الله بندګان او هغوی صحیح کالیم نه اغوندي بعضې کالیم نه اغوندي نیت شی اخیستي بس په غم کې داسې ناست دي ښه نو تاسو څه شی وکړل په دې اختر په ورځ باندې تا غمونه بیا را تازه کړي نو دا د معنا دا ده چې ته د الله په مهماني باندې د الله په خوشحالي باندې نه راځي او نه هم تا د الله حکم ته غاړه ایښودلی چې څه شوي دي هغه شوي دي مړي شوي دي بس الله ته یې وسپارئ دعاګانې هم کړي دي فاتحې هم شوي دي خیراتونه هم کړي صدقات هر څه شوي دي بس خبره په مغزي بنده شوې ده په اختر کې بیا را تازه کولو د غمونو ته هیڅ ضرورت نشته ده او نه هم مسلمان ته پکار دی چې په دې ورځ باندې غمونه بیا را تازه کړي او یا یې خلکو ته وریاد کړي په دې ورځ باندې به نه فاتحه کوئ نه به چاته دعاګانې کوئ دعاګانو ته هیڅ ضرورت نشته مړو ته په دې ورځ باندې مړي مور یادوئ که هغه اول اختر ده که دویم اختر ده په دې کې څه شی وشوخه آیا ته بیا د مړي روح تازه کوې که ته مړي ته اوس ورځي اختر ور یادوې که اختر ور مبارکي ورکړې څه کوې خو مړی خو لاړه خبره ختمه شوه دغه بیچارهګان په کور کې ناست دي ولې بیا غم ور تازه کوي دغه د چا په کور کې چې غم شوی وي نه دي په کار هغوی ته چې په دې ورځ باندې بیا هغه غمونه را تازه کړي او کیني او خفګان وکړي نه که څوک درتلل د هغوی بیخي فاتحه او دعاګانې مه اخلئ هغوی ته ووایه ځانونه خوشحاله کوي د الله بندګانو دا د خوشحالۍ ورځې دي دویم ناوړه دود هغه دا ده چې خلک مقبرو ته ځي په دې ورځ باندې ښځې هم ځي او نارینه هم دا ناوړه دود ده مسلمانانو ته نه دي په کار چې په دې ورځ باندې مقبرو ته لاړ شي ځکه دا د مقبرو ورځې نه دي په دې ورځ باندې کوشش وکړئ داسې ځای ته لاړ شي چې هغه د خوشحالۍ ځای وي خوشحالي ځای ته خوشحالیانې وکړئ همدارنګه بعضې خلک د اختر په شپه باندې عبادتونه کوي کلک یې ځان ورته وقف کړی ټوله شپه رونه تېره کړي بیا د اختر په ورځ باندې ویده او خوبونه کوي صحیح شوه نو دا هم ناوړه دود ده صحیح ده چې بعضې احادیث راغلي خو هغه احادیث ضعیف دي دومره قابل دی عمل نه دی چې موږ کلک پسې ونیښلو حتما یې په ځان باندې لازمي کړو هغه روایتونه ضعیف دي نو موږ باندې لازم نه دي چې موږ په دې شپه باندې اختر په شپه باندې حتما عبادت وکړو همدارنګه بعضې خلک په دې ورځ باندې له خوشحالۍ نه ناوړه استفاده کوي او دومره خوشحالي کوي چې په هغه کې ګناهګار شي صحیح شوه په چکر باندې وځي پارکونو ته او لارو ته ځي بس دا موټر کې یو غرض و غروز شروع کړی وي صحیح شوه او چیغې او بغارې وهي ښځې او نر سره ګډ وډ ځي او پارکونو کې کیني او خاندي او خبرې کوي او وخت ضایع کوي او منځونه قضا کوي دا ناوړه پدیده ده که موږ تاسو خوشحالي کوو نو باید داسې خوشحالي وکړو چې په هغې کې ګناهګار نه شو د الله نافرماني باید ونه کړو ځکه دا خوشحالي موږ تاسو ته الله راوستلې ده او دا کولی شي الله چې دغه خوشحالي زموږ په غم باندې بدله کړي نو ولې باید موږ د الله نافرماني وکړو چې الله خوشحالي راوستلې باید د الله په شکر ادا کولو سره موږ دا خوشحالي ولمانځو نبی علیه الصلاة والسلام مخکې هم حدیث ویلي چې د الله د شکر د ویستلو ورځې دي نو موږ تاسو هم الله جل جلاله لپاره باید شکر وباسو خوشحالي وکړو نه داسې چې موږ ګناه ته لاس واچو او په دې دا ورځې غنیمت وګڼو چې راځه نو ګناهونه کوه بعضې زنانه او ښځې چې هغه سره محرم نه دي دوی یو بل ته لاسونه ورکوي او سره کیني او خبرې کوي دا هم ناروا عمل ده د هر چا چې چا سره نکاح کېږي باید له هغه نه پرده وکړي که نه
داسې ده که نه نو موږ تاسو ته نه دي په کار چې دا خوشحالي موږ په ګناه باندې ولمانځو. بل ناوړه دود دا ده چې په کورونو کې زنانه اختر نه کوي. اکثر وخت هغوی زړې جامې اخیستې د کور په کارونو کې بس مصروف وي. دا هم ناوړه دود ده. موږ تاسو لکه څنګه چې موږ نران اختر کوو باید ښځو ته هم دا فرصت ورکو تر څو هغوی کالي واغوندي. خیر ده د کور کارونو کې لږ ورسره ځان شریک کړي. نبي علیه الصلاة والسلام به زنانو سره کور کې د کور کارونه کول چې کله به اذان وشو بیا به دا په حدیث کې راغلي بیا به جومات ته لاړ. نو تاسو هم خیر د اختر په ورځ باندې ښځو سره لږ کومک وکړئ تر څو هغوی هم د اختر ولمانځي ځکه د اختر صرف د نرانو اختر نه ده بلکې د ښځو اختر او د ماشومانو اختر هم ده. او هغې بیچارهګانې خو د یو هفته مخکې پاکاري شروع کړي کور پاک او کټارې پاک او د اختر په ورځ هم داسې ګرځي لکه مزدوره. او مننه استاد. لږ ناوړه دودونه بعضې ځوانان ماشاءالله چې بیا چکر ته وځي بیا خصوصا چې یو 4 5 او 6 نفر بیا فکر کوي چې نه یم همدا زه یم که نه بیا لاره کې جنګ وکړو یو ووهه او بل ووهه. ډېر جنګونه هم کېږي په اختر په شپو اختر په ورځو پارکو کې ما لیدلي بعضې وخت جنګونه کېږي. او یو بل ناوړه دود دا دی چې قرباني وکړي بیا وینې په دیوالونو تپي. او دا هم ناوړه دود ده. دا به نه کوئ او ما قرباني کړې ده ټول دیوال یې په وینو ککړې چې و پوښتنه کوي ولې ما قرباني کړې نو چې قرباني د الله په خاطر کړې خلکو ته ولې ښکاره کوي. نه د ملګرو سره ډېر ځوانان ملګرو سره ځي کوشش وکړي چې ګپ شپ ټوکې وخاندئ خو داسې مه کوئ چې یو بل بېعزتي په دې ورځ باندې وکړي. په هېڅ وجه باندې چاته حق حاصل نه ده چې هغه د بل چا بېعزتي وکړي او حقیر کړي یا سپک کړي. په حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د یو مسلمان لپاره دومره شر بس ده چې بل مسلمان ذلیله کړي. نو دې ورځو کې کوشش وکړئ په حدودو کې د یو بل د احترام په ساتلو کې یو بل سره ټوکې ټقارې او ګپ شپ ولګوئ وخاندئ. په دې کې ممانعات نشته ده خو یو بل سپکول ذلیله کول یا په کم نظر کتل دا نامناسبه خبره ده. او داسې مه وایه چې دغه سړي پلانکي ملګری مې ښه ده اقتصادي دغه سره به په چکر لاړ شي. نه کوشش وکړئ خیر دا غریبان هم ځان سره یو ځای کړي. دې خبرې ته راتلمه چې بعضې خپلوان یا ملګري دي هغه کورونو ته ځي چې هغه خلکو اقتصادي حالت ښیي او هغه کورونو ته نه ځي چې د هغې اقتصادي حالت ښه نه حتی. او بعضې کورونو ته چې ځي چې ګوري وچې میوې هر څه تازه هر څه شته نو ډېر تشویقي چې بیا هغه غریب بیچاره کره چې ځي څه نه بیا ورپسې خبرې کوي چې دا هېڅ هم نه لري. یا حتی بعضې وخت دا غریبان هم چې وسی نه ځان قرضدارۍ د همدې خبرو له وجې ځي او دوکاندار نه قرض اخلي چې ودرېږه زه وچه میوه واخلم او چې میلمانه مې راځي او خلک دي او بیا خبرې کوي ولې ځان قرضداروئ چې څه دې وسه کېږي شین چای دې وسه کېږي شین چای وسه ورکړئ که اوبه وسه دې کېږي اوبه ورکړه هر څه چې دې وسه کېږي. نو دغلته یو تعادل باید په نظر کې ونیسي چې سړی خپل هغه ملګري خپلوان چې غریبه وي باید هغوی ته اول لاړ شي او نورو ته هم لاړ شي. ښه راځو دې ته استاد چې دا لوی اختر د مسلمانان په نړۍ کې یا دلته دننه په افغانستان کې څنګه موږ ولمانځو او د دې اختر پیغام نور بشریت نور انسانانو ته څه دی؟ د اختر په موقع باندې چې کوم تکړه علما دي پوی علما دي د دنیا په سطحه باندې هغوی چې کله د اختر خطبه ورکوي د هغوی خطبه د اسلامي ورورګلوي په اساس باندې مبني خلکو ته اسلامي ورورګلوي ور معرفي کوي چې مسلمانانو موږ تاسو ټول سره ورونه یو زموږ ستاسو ترمنځ هیڅ کوم فرق نشته موږ ټول د الله په وړاندې یو رقم ته انسانان یو فقط بهتري الله ته د الله په نسبت باندې هغه چاته چې هغه کې تقوا ډیره زیاتی. موږ تاسو په خپل منځ کې که هر یو موقف هر څوک هر موقف لري سره برابر یو. موږ تاسو په یو بل باندې برتري نه لرو. په خپل منځ کې به په یو رقم ته سره مخکې ځو او د اخوت او د ورورګلوي فضا به رامنځته کوو. په هیڅ ډول باندې هم چاته حق نه ده حاصل چې په دې ورځ باندې هم هغه له یو بل سره کینه وساتي حسد وساتي او دښمني وکړي. ګورئ دا دنیا کې حتما مشکلات راځي تکلیفونه راځي جنجالونه رامنځته کېږي خفګانونه دا یو بهترینه موقع ده چې موږ تاسو بیا سره پخلا شو. دا یو بهترینه موقع ده چې موږ تاسو بیا سره د زړونو غوټې خلاصې کړو. بعضې خلک په دې ورځ باندې هم یو بل ته داسې تریو تندی نیولی که نه چې دا ولې دا رقم ده د الله بندګانو په دې ورځ باندې د زړه غوټې خلاصې کوي والله که په دې باندې هېڅ هم وشي پرېږدئ د الله د رضا لپاره یو بل وبښئ باور په الله وکړئ کله چې ته بل ته بښنه وکړې په حقیقت کې ته د جنت مستحق ګرځېږي. د صحابي قصه ده د هغه طولاني نه شي یو صحابي چې هره شپه به ټولو مسلمانانو ته بښنه کوله د زړه غوټې به یې ازادولې بل چا سره به کینه او حسد نه ساته خپل حق به هر چا ته بښه نبي علیه الصلاة والسلام دته د جنت زیری ورکړی. نو که نور وخت کې تا ته فرصت نه وي هر څه درنه هېري مصروف دا یو بهترین موقع ده
چې ته په دې کې خوشحالي وکړې دا د زړه غوټې دا ستا په فایده باندې ده په دې باندې ستا روح تازه کېږي ستا صحت ته ګټه رسوي او په جنت انشاءالله ستا په انتظار ده نو دا اختر باید موږ داسې ولمانځو چې په دې کې اسلامي ورورګلوي بیا را تازه کړو باور په الله وکړئ کله چې تاسو تاریخ ولولئ د اسلام دغه اسلامي ورورګلوي او د الله لپاره مینه او محبت دا دومره قوي وه چې موږ د هغه تصور نشو کولی زه به یو نفر به راجګېده دې نفر سره بیخي کوله دا نفر به بیخي خبر نه و چې چا ما سره ښه وکړه بیخي به خبراونه چې ما تا سره دا ښه کړي ولې یو چا ترې نه پوښتنه وکړو ولې داسې دې سره په پټه ښه کوې وایي ځکه ورسره په پټه وکړم چې سبا دی داسې احساس ونه کړي چې ده باندې ما احسان کړی یا یې سترګې راته ټیټې نه وي صحیح شوه او یا زما په زړه کې دا تیر نشي چې ګوره ما خو تا سره په پلانکي موقع کې ښه کړي پلانکي راځه ته ما سره لږ بیرته ښه وکړه چې ما په زړه کې دا تیر نشي په شپه کې به هغوی راجي کېدل او د خپلو ملګرو د خپلو مسلمانانو ضرورتونه او حاجتونه به یې پوره کول نو موږ تاسو باندې دا لازم ده چې دغه اختر لکه څنګه چې موږ په وړکي اختر کې صدقة الفطر سرسایه وباسو او نور مسلمانان عام مسلمانان د خپل ځان سره په خوشحالي کې شریکو نو دغه اختر ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوي چې مسلمانان صرف د خوراک او څښاک تږي نه دي بلکې دوی چې کله یو عمل کوي په هغه کې د الله جل جلاله ډیر زیات حکمتونه دي قرباني مونږ کوو دا قرباني مونږ تقسیمو د نورو غریبانو حق پکې کوو دغه غریبان چې دا محرومه دي هغوی هم د خپل ځان سره په دې خوشحالۍ کې شریک کوو نو ای مسلمانه چې څومره هم کولی شي اول خپل ځان اصلاح که اول د خپل زړه غوټې خلاصې که خپل زړه دې پراخه که دا ځمکه دا دنیا الله پراخه پیدا کړې نو په دې ورځ باندې چې ته چا سره خاندې د زړه له اخلاصه ورسره وخانده کله چې ته چا سره مخامخ کېږي د زړه له اخلاص که هر څومره هغه ستا دښمن وي که هر څومره بدې در سره کړي نن ورځ دا پرېږده بس نن ورځ په پښه کې د الله د رضا لپاره یې پرېږده صحیح شوه د زړه له اخلاصه یو بل سره اختر مبارکي وکړئ صحابه کرام به چې کله یو بل سره ملاوېدل په دې ورځ باندې تقبل الله منا ومنکم دا دعا به یو بل ته کوله چې الله دې ستاسو او زموږ نه دا ټول عبادتونه او هر څه قبول کړي نو یو بل سره د زړه له اخلاصه په ورین تندي باندې ملاویږئ او ورته ورغاړه کېږئ او د زړه له اخلاصه په خوش که هغه غریب ده او که مالدار ده او همدارنګه که هغه مشر ده که کشر ده بس د زړه له اخلاصه هغه سره د اختر مبارکیانې کوئ او د زړه له اخلاصه دا خوښۍ ورسره شریکوئ الله به ستاسو په ژوند کې هم برکت راولي ستاسو په صحت کې او الله به تاسو ته عزت په دنیا او په آخرت کې درکوي نو په دې ورځ باندې کوشش وکړئ چې هیڅ قسمه خوشحالي روا خوشحالي هغه ذخیره نه کړي د خپل ځان سره غمونه په زړه کې پرې نه دی هغه دوستان چې هغه مسافر دي کورونه نه لري خپلوان نه لري چې راشه درشه ورسره وکړي کوشش وکړئ د خپلو ملګرو سره ورشئ تنها مه کښېنئ په اختر کې په هغه وخت کې ستاسو خوشحالي ډېره راکمیږي چې کله تاسو تنها یئ نه ووځئ لاړ شئ دوستانو سره کښېنئ او همدارنګه په چکر باندې لاړ شئ چکر منع نه ده حتی بعضې فامیلونه هم باید فامیلي چکر ته لاړ شي د یعقوب علیه السلام ته چې خپلو زامنو ورته وویلې که نه چې دا بچي مونږ سره پرېږده یا یوسف علیه السلام مونږ سره پرېږده چې هغه لاړ شي که نه یرتع ویلعب چې مونږ سره لوبې وکړي خوراک وکړي او ساتیري وکړي زړه آزاد کړي نو هغه خو منې نه کړل که نه خپل بچي چې نه چکر وهل نهروا دي او حرام دي ووځئ د الله بندګانو د شریعت په حدودو کې ووځئ چکر ووهئ ساتیري وکړئ زړه آزاد کړئ خوشحالي وکړئ دا ورځ د غمونو غم نه ده غمونه بیا مه راتازه کوئ او څومره هم چې ستاسو وس کېږي یو بل سره همکاري وکړئ یو بل کورونو ته ورشئ او خوشحالیانې وکړئ هېڅ چاته هم په سپک نظر باندې مه ګورئ ځکه دا ټول د الله مخلوق ده او هر مخلوق په موږ او تاسو باندې حق لري چې باید عزت یې وکړو او د هغه درناوی وکړو مننه استاد خیر اوسې الله تعالی دې تاسو ته هم اجرونه ورکړي چې ډېر مهم مسایل مو وڅېړل او بحث مو پرې وکړ خویندو ورونو ستاسو څخه مو هیله دا ده چې په دغه خبرو باندې عمل وکړئ هر چا سره مو چې دښمني یا مخکې کینۍ یا سلانجه ستاسو په منځ کې رفت آمد هم قطع شوي تاسو شروع کړئ لاړ شئ کور ته ورته اختر مبارکي وکړئ او بالخصوص غریبان هم مه هېروئ په اختر په ورځ ستاسو ګاونډیان شاوخوا ته چې څومره غریب خلک اوسېږي اختر مبارکي ورسره وکړئ څوم چې وسه کېږي هغه مرسته ورسره وکړئ بچیانو ته یې کالي واخلي او نور مسایل شته د قرباني غوښه ده نو الله تعالی دې وکړي چې دا اختر د سولې او د ورورولۍ اختر وي په افغانستان کې او الله دې وکړي چې په ټول افغانستان کې سوله او ټول امت کې انشاءالله سوله راشي او امنیت چې ټول په مینه او ورورولۍ ژوند وکړو مننه خیر اوسه